الرحمن الرحیم درس وای ښه نن مو درس په دې کې د پرسنلایز کړي کله چې رات کله کوم دې ته کوم مینیو پاپ اپ مینیو کې سې شو پاپ مینیو کې چې دراشم پرسنلایز دی اخیری دی سیدا په دې کې لومړی موږ سره بیک ګراوند دی کله چې داخل شمه دغه بیک ګراوند مربوط دی په کې سیدا په دې بیک ګراوند کې چې تراشم زموږ خبره د ډیسکټاپ اړوند کوي دا ډیسکټاپ وای دغه شاته تصویر چې کوم یو دی دا چرته کوم سره ورم دا اوس موږ سره زبراشم رائټ کلیک ویو ته براشم او دا څنګه کوم شو ډیسکټاپ ایکن دا وته نه دغه تصویر مربوطه ده چې دا وای د دې تر شاته څه شي درته راول ما زرا ما ورته وایم په دې کې لومړی موږ سره چې تر شو دلته ما سره شو پیدا کړل لومړی شی یو پکچر څه ته ویل کېږي تصویر ته ویل کېږي ګورې دلته تاسو سره شي سره لګور کړه کې ورته یو چی شي وي ګورې فقط یو تصویر دی دغه ایریا مې ته خودلې وکړه چې څه ایریا ورکېږي پیک ایریا پیک ایریا ورته ویل کېږي نو دغه پیک ایریا کو درې ګورې بیر ډیسکټاپ درته خېشي شو بیر زرا سم ګور اوس یوازې دا تصویر دی زغوالم دغه تصویر وګورم دا تصویر په ولګم راشه دا په ولګم چې دا وګورم پیک ایریا ته ورشه ګورم مګز به لګېدلې بل تصویر په لګې دا تصویر دی راشه دلته وګورم دلته راشه چې کېګا دا تصویر په کې دی اوس یو کس وای نه ما سره خپل یو تصویر زغه په لګم نو براوز ته تاسو راشي په براوز کې چیرته راشي براوز کې کوم یو تصویر دا په لګم راشه چوز د پکچر دی باندې کلیک کوي تاسو اوس لګ راشه چې کې ګورم دا تصویر په ولګې دا سیرا هغه ځان ته خپل تصویر په لګوي نو براوز باندې کې چیرته نوی وینډوز دغه تاسو ته د کړی دي سیدا دې کې شامل دي چې تاسو کوم یو استعمالوي په دې پکچر باندې پوه شئ کنه کچیر دلان شما دلان دیو ګورما وای چوز افیټ کې څه معنا وای دا انتخاب کې فل په عادي ډول باندې دغه تصویر بل څنګه کوي غزوی غټ ډکوي درته راټوله صاحب فټ معنا داري چې د سی راته جوړ کا چې څومره صاحب پورې هغه تصویر هغه راته راولا هغه څومره صاحب چپل او هغه تصویر کوالټي نه ولا هغه سره په بل رنگ کې وخایا سې شو د تراشو ګورې دا تصویر خپل څه څومره دی دومره دی دا نور ور سره خپل ځان نه ډکړي دي نور رنگونه هم بدلول شي کله چې فټ واخلو ګوره دغه لاندې راسي زه هم دغه نور اخوا طریقه ترنګ دا شي استعمال شي تر راشي ګوره دا سره استعمال شو نه دا سره استعمال کرا شو ګوره دې نه تاسو ته تغیرات وکړئ واستل شي ګوره دا سره استعمال شو پرې فټ باندې پوه شئ بل خبره سټریچ اصل کې غزول دی ورکیږي دغه تصویر بار څلور خواونه څنګه کې ځانتا و به غزوي د دې خانه غزوي لندې برا او دې خواته هم څنګه کوي دا غزوي د تصویر پرې باندې پوه شئ سټریچ باندې بل خبره ټیل څه معنا ټیل معنا دا د تصویر موږ سره په څو مختلفو برخو ویشي معنا څنګه اما یو تصویر دی کنه چې صاحب ډیر کم وي نو په ډیسکټاپ باندې یو ځای دلته راولي یو ځای دلته یو څو پیری درته په ډیسکټاپ باندې دا څنګه کوي تکراري وګورئ اوس تصویر څو مره دوه پیری راغلی سره کنه نو یو صاحب دومره نیولې یو ځای چې دینم کوښښ نه کوي سره ډیر زیات صحیح در سره نیولې شي په دې باندې پوه شئ بل خبره ټیل نور سنټر څه معنا چې مانځ ته راولا چې شي کراولا دا تصویر چې هر څومره وي هغه سایز کې نه وي هغه سایز په مانځ کې در سره راولي چې راولي مانځ کې د دې او د فټ تر منځ فرق شي فټ معنا دا لګوري هغه په دلته پاس دې چې پر ټول سپینو کنه دلته ګور دا فقط دا غزي صاحب کې تر سپین راوستل دا په دې باندې پوه شئ دې فټ باندې پوه شئ کنه بل سپین هم د دې یو ډول دی ګور دا هم در سره څنګه کوي دا سپین اصل کې د ستاول په معنا دی دا هم درته په داسې ډول مشکل به کیسه نه بل خبره دا بیک ګراوند پکچر وکنه نه څه مراشه سولید کلر سولید ول کېږي خالص تا چې تا خالص سولید کلر زی आवाज نه یو خالص رنگ په لګوما نو ګوره فقط دا رنگ دی تراسه چې کا ګوره ټول ډیسټاپ باندې دا رنگ دی زغوالم سور رنگ په لګوم راشه دا رنگ ورته ورکا وستل چې کا ګوره سکومي رنگ دی سور رنگ ته راغلی دی دا څنګه زغوالم دا شین رنگ ور باندې لګوم راشه لګي چې کا کومي شین رنگ ور سره راغلی دی صحیح شو پر سولید کلر باندې پوښي سولید کلر معنا یو رنگ سره کم پر ډیسکټاپ باندې تاسو فقط یو رنگ لګوي لراټیک په مینیو پرسنلایز راځم په دې کې دریم چې موږ سره د سلایډ شو دا چې شه دی سلایډ شو په سلایډ شو کې موږ دلته یو فولډر ورکو سینا په دې براوز کې موږ څه کوو یو فولډر ورکو هغه فولډر کې موږ سره ډیر تصویران وی کنه هغه تصویران به څنګه کېږي راوړي سیدا زرا زما پورا پدې کې زرا زما براوز هغه ما سره چیرته هغه تصویران ما سره فولډر چیرته لري ما سره تاسو سره کوم ځای کې موجود دلته براشي په دې ډرایو نو پیږي سی ډرایو ډي ډرایو کې راځي دې پیږي کنه نو زه ته په دې ای ډرایو کې ما سره تاسو سره کوم یو ډرایو ما غوته دغه تصویر راشه دې نه چوز دې فولډر دا ورته انتخاب کا نو ګوره دا فولډر نه سره څنګه کړ انتخاب کړ وځ ګوره دا تصویر به لګیدل لري رائټ کلیک مو کولو چې چیرته بیا چې ویلم چې دا نیکسټ ډیسکټاپ بیک ګراوند بیا ورته وایم ګوره په اتی کې چیرته پکچر تاسو په ولګو دا نیکسټ ډیسکټاپ بیک ګراوند په پاغي کې نوي حکم مسلیت شو ولا دا بیا کېږي و دا تصویر نه کنه دا زمانه خو راځي نیکسټ ډیسکټاپ بیک ګراوند دا تصویر شو دا مې نه خو راځي نیکسټ ډیسکټاپ بیک ګراوند بل تروړه دا مې نه خو راځي نیکسټ ډیسکټاپ بیک ګراوند په دې ځای نه تاسو بیا بدلولای شي په دې باندې پوه شئ
سلیکټ شو باندې پوه شوې که نه بله خبره موږ سره که چېرته بل فولډر ورکوئ په یو وخت کې دوه فولډره نه شئ ورکولی صحیح ده په یو وخت کې باید څه وکړئ یو فولډر ورته ورکړئ په دې باندې پوه شئ لاندې څه وایي چینج پکچر ایوری وایي هر یو تصویر راته څنګه کا بدل که په څومره ثانیه کې ورته په 10 منټه کې دا اوس یو تصویر دی که نه دلته دغه یو تصویر دی موږ سره دا تصویر ته پام دی تصویر زه ورته یم هرې 10 ثانیې نه بعد وروسته چې 10 ثانیې دې تصویر پوره شي بل راته راوړه بیا چې هغې 10 ثانیې پوره شي بیا راته بل راوړه صحیح شو نه زه ورته یم راشه هر یو منټ وروسته راسره څنګه کوه بدلوه نو راشه دې باندې کلیک وکړه یو منټ وروسته به دا څنګه شي بدل به شي درسره صحیح شو دلته تاسو څومره ساعت ټاکئ راشه ورته ټاکلی شي وګورئ وایي یو ساعت نه شپږ ساعته که یوه ورځ وروسته ورسره بدلېږي په دې باندې پوه شئ بله خبره لاندې د شفل ده شفل څه ته ویل کېږي شفل اصل کې دا ګډوډ ته وي ګورئ دا معنا داره تاسو یو فولډر ورته ورکړ که نه که چېرته دا آف شو معنا داره ورشه ورته معنا داره چې شفل معنا داره اوس موږ تصویران لګولي دي که نه اول تصویر به دا راشي دویم دریم څلورم که چېرته دا شفل بند و نو معنا داره دا که چېرته آف و نو معنا داره چې اول تصویر اول راوله دویم راوله دریم راوله څلورم راوله که چېرته مې دغه شفل ورته آن که معنا څه شوله چې داسې مه ګوره چې د اول نه شروع کړې او داسې نه چې کوم ځای اول نه راواخله منځ نه واخله چې کوم ځای باندې ته ور جوړېږي بس همغې ځای یو تصویر راسره راغله په دې خبره پوه شئ که درته وښیم ګورئ زه به راشم ما ستاسې لپاره به زه اوس یو شی جوړ کړم یو فولډر به جوړ کړم خوښه مله دلته راغلم د ای ډرایو کې زه به راشم یو څو تصویران به راخلم دغه تصویران به زه سلیکټ کړم د دې ځای نه دا تصویر کنټرول سی به یې کړم زه دلته سیره دلته به د کنټرول شفټ ان سره زه یو فولډر جوړ کړم زه به ورته ورکړم چې فار ایگزامپل پکچرز څه شی ورته ورکړم پکچرز خو شته دی زه به راځم بیکګراوند ورته ورکړم شی بیکګراوند ورته ورکړم صحیح شو بیکګراوند زه راغلم ما دلته دا نوم مې ورته ورکړ که نه دلته رایټ کلیک کوم دلته کنټرول وی سره دا ما پیسټ کړ صحیح را زه راځم ګورئ ګایز دلته په رایټ کلیک پرسنلایز په پرسنلایز کې څه ورته ورکوم دا نه موږ سره سلایډ شو ورکوم سلایډ شو ورته بدلوم زه ورته بل فولډر درته ورکوم کوم یو فولډر راکې ورته راشه بیکګراوند کوم فولډر دا دی بیکګراوند دا دی که نه راشه دې ځای باندې کلیک وکړئ اوس ګورئ ګایز په دې بیکګراوند وختي چې کوم موږ فولډر اوپن کړ هغه د بیکګراوند ګوره دا موږ سره د بیکګراوند په نوم دا فولډر دی که نه ګوره اوس اول تصویر کوم یو دی دا دی که نه دویم دا دی زه راځم ورته یم راشه دلته هغه شفل زه پې څنګه کوم شفل پې بندوم چې کوم بندوم اوس ګورئ ګایز شفل مې بند کړ که نه زما لومړنی تصویر دا دی دویم مې دا دی زه راځم اوس د کوم یو لومړی تصویر راخیستی دی د دا تصویر لومړی راخیستی دی که نه اوس تاسې وګورئ دا تصویر په کوم ځای کې دی دا تصویر یې ګوره دا دلته دی که نه اوس ګورئ اوس به دې پسې دی بل ته راځي صحیح شو رایټ کلیک کوم چېرته راځم نیکسټ سټاپ بیکګراوند ګوره بل یې راته راوست دلته وګوره دا دې پسې دا بل دی که نه دې پسې به ګوره دا بل درته راولي رایټ کلیک کوم چېرته زه ورته یم نیکسټ سټاپ بیکګراوند بل بیکګراوند راسره واخله ګورئ دا یې سره واخیسته دغه تصویر یې ګوره دا تصویر سره راغی اوس بیا به دې اول ته ځي رایټ کلیک کوم ورته یم نیکسټ سټاپ بیکګراوند دا په ترتیب سره ځي ګوره دا اول راوسته که نه نیکسټ سټاپ بیکګراوند دی بل راسره هماغه دویم چلته او دلته نیکسټ سټاپ بیکګراوند مشکل پکې شته دی اوس دا په دې تصویر کې دی که نه زه ورته یم ته لږ راشه شفل ځان ته آن کړه شی وکړه شفل آن کړه شفل مې آن کړ که نه ته اوس راځه دا تصویر کوم یو دی دا دغه تصویر دی که نه دا دی که نه دې پسې به یې مخکې دغه بل راوړه صحیح ده زه ورته یم ته راځه ما شفل آن کړی ته رایټ کلیک وکړه نیکسټ سټاپ بیکګراوند ته ورشه کوم یو تصویر یې راواخیسته راسره بدل یې نه کړ که نه دې کې اصل کې هغه تصویران لږ کم دي خاص راځم نیکسټ سټاپ بیکګراوند رایټ کلیک نیکسټ سټاپ بیکګراوند ګورئ هلته څوم دغه اول و که نه دا یې ولې پرېښودو دې ته برابر شو زه به لږ راشم دې کې به تصویران لږ نور ورته ور اضافه کړم ښه خوښه مو ده دلته راغلو ما دلته یو تصویران وایي دغه تصویران به ورته څنګه کوم دا به ورته نور هم ورته ور واچوم تر څو تاسې لږ ښه پوه پوه شئ دا شو که نه کنټرول سی سره مې واخیستل زه راځم ما ورته یم دا په دې کې څنګه کار کنټرول وي دلته مې پیسټ کړ اوس دومره تصویران شو که نه اوس تاسې فقط ورته ګورئ اوس ګوره دا تصویر دی که نه کوم یو تصویر دی دغه دویم تصویر دی که نه اوس تاسې ګورئ مخکې به چې شفل آف و دریم ته به سیده ټوپ کوو نه زه رایټ کلیک کوم راځه ته نیکسټ سټاپ بیکګراوند ته ورشه چېرته لاړه مخکې لاړه صحیح ده اوس ګورئ دا دویم که نه دلته باید دغه راسره راخیستی و دغه خو دا سیده چېرته لاړه دا سیده دې ته لاړه اوس ته راځه بل چې کرایټ کلیک نیکسټ سټاپ بیکګراوند ګوره اوس یې سیده بل ته لاړه پام ولې ورته ګورئ سیده کوم ځای ته لاړ دې ځای ته یې ټوپ کړ شاید دلته په مسلسل ډول چې کوم یو باندې دا جوړېږي بس هماغه ځان ته راخلي وګوره اوس بېرته یې هغه اول تصویر ته ټوپ کړ په دې شفل باندې پوه شوئ ها دا شفل خبره وه بله خبره که چېرته لاندې راشو وایي لیټ سلیټ شو رن ایون اف آیم آن بیټري پاور پاور اصل کې په دې کمپیوټر ژبه کې پاور ویل کېږي چارج ته صحیح شو دغه د بیټرۍ چارج ته ویل کېږي اوس ګورئ ګایز تاسې په دې سلیټ شو یو تاوان دا دی چې ستاسې دا کمپیوټر بیټري ډېره زیاته مصرفوي
چې به کوي د کمپیوټر بیټري به دا ډېره زیاته مصرفېږي صحیح ده نو دلته زه ورته داسې وایم چې لیټ شو اجازه ورکړه دې لیټ شو ته رن چې شي کې کار وکړي ایون اف آی مان بیټری پاور که څه هم زه چې شم په بیټری پاور باندې و دلته مو ورته ویلي که نه چې 10 منټه وروسته یې را سره بدلوه خو ما سره به اوس نه بدلوي ولې نه بدلوي را سره ځکه چې ما ورته ویلي دي چې کله زه چارج ته ایښو دا کمپیوټر مې چارج ته ایښو بیا را سره شی کوه بیا یې را سره بدلوه اوس خو په چارج سره نه دی ایښی سیده په بیټرۍ باندې چلېږي که نه صحیح ده نو اوس به رانه بدلېږي که چېرې زه راشم دې باندې زه کلیک ورته وکړم او زه به دا څنګه کوم را به شم 1 منټ ته به واړم صحیح ده اوس تاسې وګورئ دا تصویر دی را سره پام ونیئ ورته 1 منټ وروسته به موږ خپل درس وایو 1 منټ وروسته به ورته راشو چک به یې کړو چې کوم یو تصویر را سره اخیستی دی په دې باندې پوه شوئ ګایز ګورئ 1 منټ کې بدل شو پام ونیئ ورته لږ چک تاسې ورته لږ صبر وکړئ 1 منټ وروسته بل را سره راخلي بل به را سره راخلي نو د دې ګورئ تاوان چې کېدلی شي هلته منټونه تاسو ورته ټاکلی شي د دې تاوان داسې کېدلی شي که نه چې ستاسې دغه کمپیوټر بیټرۍ به څنګه کېږي ډېره زیاته بیټرۍ به درسره مصرفوي صحیح ده نو که چېرې سلیټ شو لګوئ هلته ورته ووایئ چې بس په بیټرۍ باندې را سره مه چلوه صحیح ده که چېرې ستا تصویر خپله خوښېږي چې بدل یې کړي خو رایټ کلیک کوه که نه دلته نیکسټ سټاپ بیکګراونډ باندې کلیک کوه دلته سره بدلېږي په دې باندې پوه شئ نو ګورئ 1 منټ چې پوره شو 1 منټ وروسته به چې وکړي دغه کوم بیکګراونډ پکچر چې دی دا به راسره څنګه کړي بدل به کړي راسره 1 منټ ته به انتظار نه کوو راځو موږ خپل درس ووایو سمه ده پوه شئ دې باندې ښه په دې باندې پوه شئ ګایز او چوز افیکټ کوم یو افیکټ غواړئ تر راشه دلته تاسې افیکټ هم ورته خبره چې زه به داسې ډول غواړم مشکل چا سره شته دی نشته دی په دې باندې پوه شئ زه به راشم دغه به ورته بېرته آف کړم بس آف شو بله خبره د کلرز دی کلرز اصل کې ویل کېږي رنګونو ته څه ته ویل کېږي رنګونو ته ویل کېږي موږ ته داسې وایي چې کوم ډول رنګ دې تا سره دا واخلي لومړی چې دی وایي چوز یور کلر ستاسو رنګ انتخاب کړئ زه ته مې دغه ټول هر څه چې دا دې ما ته ډارک تور کې ښکاره شي راسه کلیک وکړو ګوره هر څه تور شول در سره هغه کوم سکرین چې سپین و هغه تور شو او کومه لیکنه چې توره وه هغه څه بدله شوله سپین ته ځکه چې توره لیکنه په تور سکرین کې نه ښکارېږي که نه صحیح ده توره دا بیا داسې راځي که نه ها نو دا به څنګه شي دا به سره هغه څه چې تور ول هغه به سپین چې هغه چې سپین ول هغه تور ته بدل شو چې تور ول هغه سپین ته بدل شو صحیح ده زه راځم لایټ ورته سپین کې ګوره دې رنګ سپین وکړه ګوره اوس تور شو دې لیکنې رنګ څنګه شو تور شو په دې باندې پوه شئ لاندې بله خبره چې را سره دا هغه ډارک او دې باندې پوه شئ که نه کسټم دی کسټم معنا په خپله خوښه جوړول کسټم څه معنا په خپله خوښه جوړول زه راځم په دې کسټم کې ورته وایي چوز یور ډیفالټ وینډوز موډ وایي د وینډوز موډ دی کومه چې راشي هغه راته انتخاب کړه زه ته راشه ډارک یې را سره واخله چې ډارک نو ګورئ هغه لاندې ټاسک بار چې کوم یو دی او ته لږ سټارټ ایریا ته راشه دا ټول څنګه شو در سره تور شو پام دی که نه زه ته نه دا را سره سپین واخله ته راشه ټاسک بار ته لږ وګورئ سپین شو بېرته سټارټ ته لږ وګورئ سپین شو بېرته صحیح شو بله خبره وایي چوز یور ډیفالټ ایپ موډ دا ایپ موډ دی موږ سره چې دی ایپ موډ دی صحیح شو د اپلیکیشن دی داخل چې دی ته ایپ موډ ویل کېږي وایي دا به کومه چېرته واخلم سپینې واخلم که نه ډارک نه زه ورته یم راشه دا ډارک تور واخله دې باندې کلیک وکړه ډارک باندې ګوره هغه څنګه شو تور شو هغه سټارټ او ټاسک بار سره یې کار ونه لاره صحیح ده په دې باندې پوه شوئ دا په خپله خوښه جوړولو زه ورته یم راشه لایټ واخله ګوره لایټ سره واخله بله خبره ټرانسپیرنسي افیکټ دی ټرانسپیرنسي اصل کې څه ته ویل کېږي ټرانسپیرنسي روڼوالی ته ویل کېږي ټرانسپیرنسي هسې روڼ یا ډېر صفا ورته ویل کېږي ټرانسپیرنسي افیکټ څه معنا اوس ګوره د دې وینډوز تر شا ما ته لږ داسې څه ښکاري چې د دې تر شا څه شته دی ښکاري درته که نه ګوره اوس دغه ځای دی که نه زه راځم دا وینډوز را اوپن کړم ګوره لږ لږ راته ښکاري و چېرې زه دا آف کړم ګورې دا به هر څه راته ورک شي پام دی ورته یا که چېرته راشم ما دا مې ورته آن کړی وي چې مې وي آن کړی وي زه راځم د ډیسکټاپ ته به چې ورکړم د ډیسکټاپ ته به دغه رنګ څنګه کړم بیکګراؤنډ رنګ بس بیخي بدل کړم ښه ښه زه به راشم دلته به یو څو ډېر کار ورته ولګوم تر څو تاسې لږ پېښه پوه شئ ښه زه به راشم دلته به سور رنګ ورته ولګوم ګورئ ګایز اوس د دې تر شا لږ سور راته ښکاري که نه سوروالی راته ښکاري که نه ښکارېږي دې ښکاري د دې تر شا که نه نو ټایم دا ټرانسپیرنسي افیکټ راته ختم کړه دې سره ګوره ختم شو بیخي زه راځم ورته لږ یې ته ولګوه لږ ورسره څنګه شي لږ ورسره ولګي صحیح ده په دې باندې پوه شئ دا باید چې وشو رایټ کلیک زه راځم پرسنلایز ته پرسنلایز کې به چې وکړو د دې دا رنګ به ورته بدل کړو که نه سولیډ کلر نه داسې رنګ نه غواړي راځه داسې رنګ واخله اوس ګوره داسې رنګ یې ورسره واخیسته واخیسته که نه اوس زه رایټ کلیک کوم پرسنلایز ته راځم پرسنلایز کې چېرته راځم کلرس ته راځم کلرس ته راغلم که نه ټایم دا ټرانسپیرنسي افیکټ راته لرې که ګوره د دې تر شا شین څه غوندې راته ښکاري که نه ښکاري ښکاري که نه که چېرې زه راشم هلته سټارټ ایریا ته راشم نو ګوره د دې تر شا هم هغه شنې غوندې کرښې غوندې راسره ښکاري زه ورته یم دا راسره څنګه کړه دا راسره ختم کړه لازم ټرانسپیرنسي افیکټ باندې مې کلیک کړ دا سره څنګه شو ختم شو صحیح ده په دې باندې پوه شئ مشکل خو نشته
خاګوره هغه ترانسپیرنسي افیکټ څنګه شو ختم شو ټیم دارته په ولا ورا شې باندې یو ګوره بیر تر ښکاری پوه شې باندې ترانسپیرنسي باندې بل خبره وای چوز یور اکسنت کلر اکسنت کلر څه ته ویل کیږي دغه سٹارټ ایریا چې کوم یو دی یا لاندې تاسو بار کوم یو دی یا کچیرته تاسو یو څه خلاصوي اگر سره کوم سره زړه مسور رنگ دی واخلي تاسو دې باندې کلیک ګوره خدای ته لاندې دغه یو اپشن دی ښا دلته زرا شما تاسو دغه بیت سره کار اسرو کی دا به ځنې ځینو کې موږ سره کار کوي ګورې زرا زما د رن کمانډ ګورې دا رن کمانډ دا ټایټل لا سره سور شوی دی زه ته مننه دا سره واخلا سیرا وینډوز ار باندې رن کمانډ اخلا سی رن کمانډ ګوره ودا دې شکل ته وخت زرا ته شین اخلم چې اخلم شین دا سي اخلم سیرا وینډوز ار چې شو دا شین در سره واخسه مشکل پکې نه بل دا سره رنگ ورته اخلم مراسل تکلیف کا رن کمانډ ګوره دا سره سره واخسه صحیح شو په دې کې ګوره بل خبره چیرې دلته یو خبره ده مخسر دا یو چې ډیر غټ کار کوي why automatically pick an accent color from my background why دا څه وکا زما د بیک گراوند چې زما په دې بیک گراوند د کمپیوټر په بیک گراوند کې کوم رنگ تیزو د امغې نه خپل ځان ته رنگ خوښ کی صحیح اوس به زرا سماره سلیکټ شو په ولګو ما په سلیکټ شو کې به زرا سماره دلته تم سلیکټ شو ولګو سیرا اوس براوز بل ورته ورکم سي شو اما 5K به ورته ورکم دا دې مخ سره د تصویرونه دي اوس به ګورئ غاز دا څنګه کار کوي دا برا لګيږي کچیر تا دلته ما چې کو لګاو کنه اوس ګورئ کچیر تا په دې ډیسکټاپ باندې شاته کوم یو رنگ تیزو هغه به ټول داخلي ګوره دې کې یو دغه رنگ تیز دی دا نه کنه دې اوس دا څنګه څه راځم دا تصویر ته نیکسټ ډیسکټاپ بیک گراوند درځنه نیکسټ کومه اوس ګورئ چې کوم یو رنگ تیز دی اوس ګوره دا څنګه سره واخصه دې کې دا رنگ تیز غوندري کنه دا رنگ در سره اخلي دلته رائټ کلیک تو کرا نیکسټ ډیسکټاپ بیک گراوند ته تر کرا دې کې اوس یو کوم رنگ تیز وای دې کې دا رنگ تیز دی ګوره نو دا به څنګه کوي دا خپل رنگ در سره خپل انتخابوي رائټ کومه پرسنلایز راځم په پرسنلایز کې کوم ځای ته راځم دتا کلرز راځم صحیح شو په کلرز کې چې رزلان دراشم کسٹم کلر د ځان خپل ورته یو رنگ جوړوم ګوره دلته راشي کوم دلته تراسه انتخابوم نه مور ځای جوړ بورم ګوره RGB R معنا ریډ G معنا گرین B معنا بلو دلته خپل د RGB ګوره د RGB چې دی کنه موږ سره 250 رنگونه جوړي څو رنگونه سره جوړي د دې دریو رنگونو څخه موږ سره 250 مختلف رنگونه جوړيږي زه ته مرید لګور زیات کا ورته گرین لګور زیات کړه تلان دراشي دلته نور هم تاسو ګوري ورته بلو لګور زیات کړه دې تاسو څنګه کولای شئ ورزیات کولای شئ خپل خو باندې یو رنگ جوړ مشکل سره بل so why show accent color on the following surface where لاندې ساده راته چیرته start پر start area کې start area کومه ورا دا start menu دلته دا area ده دته ویل کیږي سیرا وای دا غران چې ما دلته د خپل لا په سٹارټ کې مخه تاسو بار دلانه صحیح د سونو مکلی تاسو بار ودی تاسو بار ان اکشن سنټر او ان اکشن سنټر اصل کې دا غزه ته ویل کیږي سیدا نوټیفیکیشن ایریا باندې کلیک وکړئ د اکشن سنټر ویل کیږي سیدا وای په دې ځای کې هم را سره څنګه کا وخاین دلته نه پیګ مسولې راځي شوی دی دی باندې کلیک وکړئ د ټول زونه باندې راشي بل څه دی وای ټایټل بار سره ان وینډوز بارډر او د وینډوز بارډر ګور دا د وینډوز بارډر د جټر غونډه سره ښکاری کنه چې لاندې راکېو موږ دا یو بارډر باندې دی سینا نو دلته به چیو کی دلته ولا بارډر څنګه شي دا بارډر به پی دلته ولګيږي مشکل پکې شته وای دا بارډر باندې هم دارنګ ورته ورته راځم دارنګ ورته بدلوم دا دی کنه راشو ګور دا بارډر رنگ بچنګ شي بدل بشي سې شو ګور بدل شو باندې ورته او که دا خبره څه کړی دا وای ټایټل بار څه معنا ټایټل بار اصل کې دا غلمړې دا پټه ته ټایټل بار وکي ګور دلته دارنګ کمن کې دا شخص کنه دا ټایټل بار شو ها گایز نن کلاس کې بیک گراوند او کلرز باندې مکارو کو په نیکسټ کلاس کې ان شاء الله لاک سکرین او دا نور باندې وکړو سمرا بس نه پرنګ